السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم. څنګه چې تاسو ته پته ده د مصري باندې د ټوبویل نمبر 2 دا مسله د کلونو راسې ده چې خلکو ته ډایرکټ نلکې اغوښتي دي او په نیم کلي باندې اوبه بند دي. نو د مصري باندې په دې ټوبویل په دې دغه کې ډېر وخت نه اختر بای ما سره ولاړ دی، اختر علي کوم چې د مصري باندې دی ډېر وخت په دې کې کار کړی دی، ډیپټي کړي ده. هغوی به په دې حوالې سره ووایي چې یاره دا څه مسله ده او دا به حل کېږي څنګه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېره ښه مسله ده په دې کسانو نوکران دي. الان کې په دې باندې هغه غریب خلکو نه پیسې اخیستل کېږي چې چا ډایرکټ نلکې اخیستي لس کاله مخکې څوک په رټونه اوبه کوي، ول سر نه خو ټوبویل کولاوي چې چا رټ ماشین دی چې چا روان کو ډیوټۍ والا نشته، څوک په ګوپیان کوي او څوک په باغچې کوي او عام خلکو ته زما خپل مالک ته غریب خلک ته لس روپۍ راغونډوي واپس یو بای به ما ته پیسې راکوي. نه غریبانان پس بیلونه راغلي اوبه ورته نشته، ډایرکټ والا ته نشته. دا په کم قانون کې راغلي دي، دا په یو ځای کې شته، عام دغه کوم نشته ډایرکټ نه چې کم دي. حالانکې زه د دې ضلع نایب صدر یم په یونین کې، زه انصاف والا خبرې کوم. زه محکمې ته دا دغه کوم چې دې غریبو خلکو ته دوی به څه کوي دې ته اوبه ني، او چې کم سړي چې کم دی ډایرکټ نلکې چا په باغونه اوبه کوي، څوک په درې نلکې هغې تپوس نشته. او ماشین کولاوي ته دا رټ ماشین دی چې ځان ته کولاو کو بند کو. دا وګورو په دې حکومت ته چې یو ګنټه ماشین وچلېږي نو حکومت ته پیسو نه نقصان راشي. زه د محکمې والا ته دا مهرباني کوم چې تاسو دې غور کوئ، راشئ چیک اپ وکړئ. تاسو دا خبره دی دا مسله تاسو په خیال چې څومره وخت به کېږي؟ مسله د ډېر وخت نه دا وشو، دا څو پیرې داسې کټ شوي، خو زموږ څه بدقسمتي نه پکې چې ته څوک جرم شو. ګوره که ګیس والا دی خپل قانون شته او د بجلی والا خپل قانون شته، زموږ دی ډایرکټ نلکو نه چېرته څوک ګیر که نه یې چېرته دغه که وروره درې څلور نلکې لګولي نه واپسې خلکو ته به څه راشي. یا خو 100-150 نلکې په دې لین باندې لګېدلي او غټ لینونه دې کړي دي. ډایرکټ نلکه والي د بندېدو چلې ونه ورځي، 2 کناله بوټي پې کاري دي. او دې تېره محکمې والا څو کسان لیدلي دي راغلي، څو پیرې راغلي دي. په دې پکارو چې یو سړی دی پکې جرمانه دی پې ولګوي، مطلب دا دی چې قید دي کې آینده دپاره به غلط کار نه کوي. دا نقصان غریبو ته راوځي، هغه غریب بل ورکوي او مالدار بل نه ورکوي. دغه خبرې دي. دا پیپ خو خلکو سورې کړی، دا نلکې مونږ 3 ځله ترې کټم کړي، که بیا یې ترې نه کټم کړي نو هغه شانتې د پیپ هغه سمې نه راځي. د دې مستقل حل څه دی ستا په خیال؟ مستقل حل دا دی چې سټاپ راشي او د کسان راشي، دا سوري هم بندېدي شي، څه خبره نشته، خو چې آی باوجود بیا وانلي دا سوري بالکل سخته جرمانه پې ولګوي. چې کم سټاپ کسان دي هغوی ته وایي چې ستاسو په تنخواګانې بندې کړي نه چا بیا کنیکشن واغوست. د عام ځای کې اکوړه خټک کې وګوره، نور ځایونه کې وګوره، عام کنیکشن چې څوک کوي هغه نه تپوس کوي. دلته ډایرکټ نه ځان دغه جوړ کړ کلکلا خان چې کوم یې راځي 3 کاله بوټي پې اوبه کوي، هلته غریب سړي ته اوبه دا کوم چې پکې په ډیپټۍ دي نو دوی هم دغه شان نګراني نه کوي، هسې تنحالي هغوی دوی نه زیات دغه کوي. هغوی زموږ حکومت وړاندې او زموږ افسرانو پسې لاس لګي، ورانه خو دوی د لاسه ده. دوی به تنخوا بند شي نو دوی به خپله بیا وایي چې دا دی چې د تنخوا میلاوي هغوی پسې کوي. هغوی ته که ته وایي دا مذاق دی، الټه دغه کوي. په دې ټوبویل باندې خو دا حکومت ډېرې پیسې لګېدلې دي، خو هغه شانتې صحیح استعمال نشته. دا خو ګوره الله تا ته روزي درکوي، ته خو باید تپوس کوې که نه. دا خو ګوره د تنخوا چې بنده شي او چې ګاړی دی چې پایه چلېږي خو ګاړی رواني، چې پایه نه چلېږي نو هغه خو هر څه بند شو که نه. مطلب دی خو 40,000 روپۍ تنخوا دي، دی چې ته ډیوټۍ کوي یو کس دې سره ناست دي، په نورو سکیمونو کې یو کس دي، ټول د 4-5 کسان دي ډیوټي پکې یو نه کوي. زه خیر دا ولې ټول مالت ته پاتې څو را ایمان راغلي دي، زموږ سی او ناست دی، ایس ډي او ناست دی، دغه ناست دی، ټول سټاف دی، که دا ولې دې پته نشته. ملګرو تاسو وکتو د دغې ټوبویل دغه مسله ده، دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې الله حکامو ته ورسي او د دې غور وشي، ځکه د حکومت غټې پیسې پې بندې شوي دي خو عوامو ته یې څه پیدا نشته دی، غریبو خلکو ته یې څه پیدا نشته دی، او ډایرکټ نلکې ته اغوستې شوي دي، خلک پې پټي اوبه کوي او خلک اوبه ضایع کوي. زما فقیر آباد ته ټول بیل ورکوي خو غریبانانو ته اوبه نشته. څوک غریب خلک ته 10 روپۍ راوړي، زه ورته بیلونه ریکوري زه کومت، زه په بل ټوبویل نه وکړم. دلته چې ټوبویل خراب شي، پیپ خراب شي، زه کومه ځلان کې ریټیر شوی کې باوجود یو څو کارونه ما وکړل. ما خو پکې شکر الحمدلله 40 سال څه غلا مې نه ده کړې، څه ډاکه مې نه ده کړې. ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ، موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان. مهرباني.